وګورئ شیدې ځینې جوړې سوې. هلې زر کوئ شیان په ډک کړئ، بیداري ښکاره کړئ. هر منې چې څونه ډېرې سوې برکت یې وکړي. شیان په ډک کړئ، شیان په ډک کړئ. موږ څنګه ښه خلک یو، څونه ښه کارونه کوو. دا ښه کیسه ده. هله نور لوښي راواخله. ګونۍ په ډکه کړه. جواله جوال دې راواخیستی. اوس مې مغزو کار شروع کړئ. یو شی دې را په یاد کړئ. شیان را نږدې کړه. جشګیه ګر څه په پوهېږي. ټیټیټ ستاسې لاره راکړئ. راورسېده د ټکټر ټیله په دې کې یې واچوه. افرین ستا په ککرۍ ډېر پوهېږي. هلې بیداري پر ښکاره کړي یارانو. دا در ونیسه، دا بله در ونیسه، دا در ونیسه، دا بله در زر څه مړې. مبارک جسګه. خیر مبارک بزوګه. واه اوس بریالي سو. زما پوهانو د کار په هکله تاسې ما ته ووایاست چې څه غلطي ملطي خو مې نه کړې وه. تېر مه کېږه، دا کار ما کړی دی بیا کله. بله ور دې پام کوه. ای د مسکینانو جارو دا ټوله ځای. تاسو دواړه په پښه تړلي یاست. دا ټول کار خو ما وکړئ. بادار ډېر ژر به د ودول ورونه زه ختم کړم. درواغ مه وایه د درواغو وزیره. شمستې دي. ځه ورکسه سرلښکره وایه ته به جنګ له ځې. باداره زه خو نه بیرېږم. جنګ له به تللی وی. نن درېیمه ده زه د نسه تا ته چا وایي چې ته ډېره ډوډۍ وخوره. سلامۍ دې باچا صاحب. څه شي دی؟ هنداره سمه کړه. وایه پنډو څه حال راکړه. موږ بمونه لرو، مکتبونه لرو، شفاخانې لرو، د سړکانو ګوټو کارخانې لرو، موږ غوږونه لرو، خولیانې لرو، چپه ورسته موږ مخونه لرو. افرین زما صفت یې وکړئ. څو شیان مې نور هم په یاد سو. پتاسې او د چرګو هګۍ هم لرو. ډېر ښه افرین ښه معلومات یې راکړي. څه ډېر سوي دي ګړنګ. نور صاحب زموږ په باچۍ کې نور شیان هم شته. موږ 10,000 عسکر لرو، 10,000 غله لرو. دوی شیان غلا کوي، موټران غلا کوي، خلک غلا کوي، بیا یې پیسې بیا د هغوی څخه اخلي، په کورو راوړي. د کورو څخه لوښي غلا کوي، د کورو څخه سبزیانې غلا کوي، نور شیان غلا کوي، ډېر شیان غلا کوي. وی امر کوه. چیرې دی زما ډوډۍ